سلامونه دوستانو، تمه د روغ او جوړ به ما سره دوستانو دغه یو M03 په نوم یو موبایل ده چې کمپنۍ یې بدله ده دوستانو. څنګه کولی شو د دې پیټرون لاک چې دی هغه مات کړو، یو هارډ ریسیټ یې کړو دوستانو، هغه کوډ پرې مات کړو. نو طریقه دوستانو اسانه ده، راشه لومړی به تاسو خپل موبایل چې دی هغه بند کړئ دوستانو. دغه به دوستانو تاسو پاور اپ کوئ او شټ ډاون به یې کوئ او بند به یې کوئ دوستانو. کله مو چې بند کو دلته تاسو ته درې بټن ښکاري چې یو د یو اواز پورته کول او د یو اواز ښکته کول، او بل چې کوم دی د چابي یا کنجي کولو د دوستانو. نو دغه درې واړه بټن به ستاسو یو ځای ونیسئ. کله چې په دا ځای کې شین غمی ستاسو درښکاره کړ نو د لاندې بټن به تاسو پسې پرېږدئ او د نوره دوه چې دي پورته هغه به تاسو ژر ژر دوستانو کلیک کړئ. ما ونیول، اوس به تاسو وګورئ شین غمی چې ښکاره شي لاندې پرېږدئ او پورته دوه ژر ژر داسې دوستانو کلیک کوئ تر څو د دغه موبایل کمپنۍ لوګو موږ ته راشي دوستانو. نو لږ همداسې دوستانو ورته منتظر کېږو، همدغه بټن همداسې دوستانو کلیک کوو. راځو فیکټوري ډیټا ریسیټ داسې ته ښکاري دوستانو، دې ته پورته دوستانو دغه بټن نه خوا ورځو، راځو په دغه بټن کلیک اخلو، راځو لاندې یس دوستانو موږ ستاسو کلیک کوو. یس باندې مو چې کله کلیک ورته واخیستلو او راځو اوس تاسو کتلی شئ دغه موبایل چې دغه به اوس دوستانو هارډ ریسیټ شي او دغه کوډ چې دی هغه به دوستانو مات شي. تاسو کتلی شئ دغه فارمټ کېږي، ډیټا څه چې پکې وي هغه په مکمل ډول دوستانو پاکېږي، هر څه ختمیږي دوستانو. نو دغه د انډرایډ ماډل دی دوستانو. نو راځو لږ دوستانو منتظر کېږو تر څو دغه موبایل راخلاص شي. اوس نو دغه موبایل اوس راخلاصېږي. خاص تاسو کتلی شئ دوستانو دغه موبایل راخلاص شو، دغه چینایي دی او ژبه به هم دوستانو چینایي وي. نو لږ منتظر کېږو تر څو دغه موږ ته راخلاص شي. ښه په دغه ځای کې لومړی دوستانو همدې کلیک پرې اخلو تر څو دغه انګلیسي ته بدله کړو، دغه لانګویج. ښه دا هم انګلیسي ته بدله کړو. زه زیړ غشي باندې کلیک اخلو او لاندې سکیپ برخه باندې کلیک اخلو دوستانو، او بیا هم دغه سکیپ کوو دوستانو. په دې کې پارپي نشته، سکیپ بیا هم کلیک کوو. کله چې پارپي پکې وي نیکسټ کلیک کوو او بیا هلته موبایل وای فای ته وړي. له دې نه دوستانو بیک راځو او دغه خانه ټیک مار راباسو او سکیپ کوو تر څو هلته موږ نه کوډ ونه غواړي. ښه راځو بیا هم سکیپ باندې کلیک اخلو، دا داسې پورته دوستانو کشوو، راځو لاندې نیکسټ باندې کلیک اخلو. کله مو چې په دې باندې کلیک واخیستله زموږ موبایل چې دی هغه دوستانو تاسو کتلی شئ بالکل برابر شو او جوړ شول. اوس تاسو دغه د کتلی شئ چې زموږ موبایل کوډ چې کوم و هغه دوستانو مات شو، ختم شو. نو اوس تاسو کولی شئ له دې نه استفاده وکړئ او ګټه ترې واخلئ. نو دغه دوستانو طریقه وه څنګه کولی شو کوډ یې مات کوو او هغه کومه ډیټا چې دی هغه هم دوستانو په دې کې ټوله ختمه شوه. تر بیا ښه وخت او ښې شیبې ولرئ.